د کابل بالاحصار دوې برخې لري. یو یې بر بالاحصار او بل هم کوز بالاحصار دی. دا کلا د تیږو کلک دیوالونه لري، پورتنۍ برخه یې له پخو خښتو جوړه سوې ده او یو خندق ترې چاپېره سوی دی. د غره سره نښتې برخه یې د جابر په نامه یوه دروازه درلوده. دې ځای کې خندق نه و، پر ځای یې د هلاکو په نامه لوړ برج جوړ سوی و. هغه دیوال چې د احمدشاه بابا د واکمنۍ پر مهال جوړ سوی و، پر همدې ځای ختمیږي. د بالاحصار باندنی دیوال درې دروازې درلودې. یوه هغه دروازه چې کوز بالاحصار ته وتلې وه، ختیځ لور ته د کاشي په نامه دروازه او لویدیځ لور ته جابر دروازې ته نږدې د خوني په نامه یوه دروازه وه. له هغې دروازې به د هغو کسانو مړي ایستل کېدل چې د کلا په منځ کې به اعدامېدله. د سدوزیانو په دوره کې کوز بالاحصار د ماڼۍ او غلامانو سربیره د هستوګنې زر کورونه او یو بازار درلودي. ځینې برخې د اوسیدونکو په نامه لکه عربان، حبشان، ارمنیان او داسې نورو نومونو یادېدله. د کابل دا لرغونې کلا له پخوا زمانو د پوځي اهدافو لکه څار او دفاع لپاره کارېدلې ده. ویل کېږي چې دا کلا د میلاد له 2 نه تر 5 میلادي پیړۍ په حدودو کې جوړه سوې ده.